بسم الله الرحمن الرحیم. د مثبت لید ښوونیزې اکاډمۍ درنو زده کوونکو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. نن درته یو ځل بیا د یوې بلې موضوع باره کې چې ټولنې ته د سود اقتصادي زیانونه څه شی دي په همدې هکله غږیږم. د اسلام سپېڅلی دین د بشري ژوند لپاره پوره نظام راوړی. د انسانانو عقیده سموي، سوله، شرک، کفر او خرافات څخه پاک شي. د هغوی د عباداتو نظام په ډیره ښکلې بڼه وړاندې کوي چې د انسان رابطه له خپل خالق الله تعالی سره ټینګوي. انسان ته اخلاقي لارښوونې کوي. دغه راز د انسانانو فردي، کورنیز او ټولنیز ژوند د عدالت او انصاف پر بنسټ سمبالوي. د اسلام مقدس دین هیڅکله انسان خپل سرای ته نه پرېږدي چې هر څه هغه وغواړي سر ته یې ورسوي، بلکې د ژوند په هره برخه کې هغه ته ښوونه کړې او د بېلارېتوب مخه یې نیولې ده. دا چې انسان په طبیعي توګه له مال سره مینه لري، هغه زیار او کوښښ کوي چې ډیر مال په لاس راوړي څو خپلې اړتیاوې ورباندې پوره کړي. ځکه انسان خوړو، پوښاک، کور او د ژوند نورو وسایلو ته اړتیا لري او هغه غواړي چې په لوړه کچه او سوکاله ژوند وکړي. نو طبعا هغه د زیات مال ګټلو په هڅه کې وي. ځینې انسانان پرته له دې څخه چې حلال او حرام په نظر کې ونیسي مال په لاس راوړي، دا ځکه چې له مال سره مینه لري. هو، ځینې خلک چې د حلال او حرامو اصل په نظر کې نیولو سره له حلالې لارې څخه مال ګټي او له حرامو څخه ځان ساتي، ځکه چې هغه په اسلامي عقیدې روزل شوی او د الله تعالی له عذاب څخه ویریږي. څرنګه چې انسان په طبیعي توګه مال ته میلان لري، لکه په قرآن کریم کې دې موضوع ته داسې اشاره شوې: وانه لحب الخیر لشدید. ژباړه: بېشکه چې هغه یعنی انسان له مال سره خورا ډیره مینه لري. همدا لامل دی چې د خلکو زیار ډیره برخه د وسایلو لاسته راوړل جوړوي او په عوایدو برلاسي کېدل او د هغو ویش د وګړو ترمنځ د دوستۍ او دښمنۍ ستر لاملونه دي او د انسانانو د تاریخ د ډیرو پیښو جرړې له اقتصاد څخه خړوبېږي. په اسلام کې اقتصادي فعالیت مقید دی، مطلق نه دی پرېښودل شوی، بلکې د ځینو ارزښتونو په رعایت پولې ورته ایښودل شوي چې له هغو څخه باید تیری ونه شي. وړاندې تر دې چې د مقالې په موضوع بحث پیل کړم، غواړم چې په لنډه توګه په نړۍ کې د 3 اقتصادي نظامونو په اړه معلومات تاسو ته وړاندې کړم څو اوریدونکي ورڅخه ګټه واخلي. اسلامي اقتصاد له پانګوالۍ او سوسیالیستي اقتصادي نظامونو سره ښکاره توپیر لري. په پانګوالۍ اقتصاد کې د فرد لپاره مطلق ازادي خوندي شوې. هغه کولی شي د خپلې ځانګړې ګټې د لاسته راوړلو لپاره کومې چارې چې وغواړي سرته ورسوي. څومره وسایل چې په توان کې وي په کار واچوي، څومره مواد چې وغواړي استهلاک یې کړي، څومره مالونه چې وغواړي راغونډ او ذخیره یې کړي او خپل مالونه په خپله خوښه ډیر کړي. دولت د فرد په چارو کې باید مداخله ونه کړي، نه دې لارښوونه ورته کوي او نه به یې د خپل رغبت په مخالف لوري اړ کوي. د دې په عکس سوسیالیستي اقتصاد بیا له وګړو څخه هر ډول اقتصادي ازادي اخلي. خصوصي ملکیت نه مني. وګړي باید د دولت په خوښه له خپل رغبت څخه تیر شي او د ماشین د پرزې په توګه بېواکه چیرته چې د ټولنې غوښتنه وي هلته به کار کوي. اسلام د افرادو اقتصادي فعالیت نه یې بېواګو او خپلسرۍ پرېږدي لکه کپیټالیزم او نه یې د سوسیالیزم په څېر بیخي محوه کوي. اسلام د اقتصادي فعالیتونو لپاره پولې ټاکلي او وګړو ته یې د هغو پولو دننه ازادي ورکړې چې اسلام په اقتصادي فعالیت باندې له پابندۍ څخه 3 سترې موخې په نظر کې لري. لومړۍ موخه د وګړو ترمنځ د عدالت ټینګول دي. دوهم ستر هدف چې اسلام د ځینو اقتصادي فعالیتونو د نارواتوب څخه په نظر کې لري، هغه د خلکو زیار او کوښښ ته هڅول دي. د دې پر ځای چې خلک د نورو له اړتیاو څخه ناوړه ګټه واخلي، له زیار څخه پرته خپله سرمایه ډیره کړي او د سود، احتکار، قمار او په عقدونو نورو ته زیان ورسوي. اسلام وګړي کار کولو، تولید او روا ګټه او سوداګرۍ ته هڅوي تر څو د ټولنې په پرمختګ او سوکالۍ ونډه واخلي. دریم ستر هدف چې اسلام د اقتصادي فعالیتونو له چوکاټۍ کولو څخه لري او هغه د ټولنې د وګړو د عوایدو ترمنځ زیات توپیر کولو دی. اسلام هغه اقتصادي فعالیتونه لکه سود، قمار، قاچاق او عقدونه چې په لږ وخت کې زیاته پانګه د نورو له لاسونو څخه راویستلی شي حرام کړي، او دا د دې لپاره چې د ټولنې د افرادو ترمنځ په پانګه کې ډیر واټن منځته رانشي. له لنډې سریزې څخه وروسته د سود ربا پر لغوي او شرعي معنا د سود د تحریم دلایل، د سود ډولونه کوم چې په قرآن او سنتو کې راغلي او د سود سره تړلي ځایونه په ترتیب سره تر څېړنې لاندې نیسو. ربا چې عربي لفظ دی، په لغات کې زیاتوالي ته ویل کېږي او په شریعت کې له عوض څخه پرته د مال په عوض کې د اضافي مال غوښتلو ته ویل کېږي. یعنې سود په لغات کې زیاتوالي ته وایي
نو د قرآن کریم په ژبه هر هغه زیاتوالی چې پرته د مال په معاوضه کې اخیستل کیږي په دواړو تعریفونو کې کوم ځانګړی توپیر نه لیدل کیږي. وروسته د دې چې د سود لغوي اصطلاحي معنا او د حرمت دلیلونه او تحریم پړاوونه مو وړاندې کړل، د سود په زیانونو او ضررونو بحث کوم. څو زموږ ګران هیوادوال او پانګوال د سود کولو څخه ډډه وکړي. دا باید د هر مسلمان عقیده او باور وي چې په حرامو کې ګټه نشته، بلکې د حرامو په سرته رسولو کې سراسر زیان او تاوان نغښتی دی. لومړی د سود روحي او اخلاقي زیانونه. دا جوته خبره ده چې اخلاق او معنویت د انسان جوهر او د ټولو چارو بنسټ جوړوي. پس هر هغه څیز چې سرته رسول او کړنه یې او یا ژبه ورباندې خوځول د اخلاق او معنویت په دایره کې زیانمن او مضر ثابت شي، لازم ده چې هغه رد او ځان ورڅخه وساتل شي. څه هم یو طرفه ګټې ولري، معلومه ده چې سود د اقتصادي ژوند په ټولو پړاوونو کې بخل، امتیاز طلبۍ، تنګ نظري، سخت زړهتوب، د مال بندتوب، حسد او نور رذیله صفتونه ټوکوي. که یو انسان په هر اندازه په سودي معاملو کې مخکښ وي، په هماغه کچه دغه صفتونه د هغه په بدن کې ثابت او غوښتل کیږي. سود خوړونکي تر دې پورې بخیل وي چې پر خپل ځان او کورنۍ باندې هم لګښت نه کوي. د الله تعالی عبادت، اطاعت او بندګي پرېښې وي، د مال بندګي کوي. سودخور نه خوښوي چې نور انسانان د مال او دارایی ولري. تل په دې هڅه او هاند کې وي چې د مال تر نور زیات او نور تر د لږ مال ولري. هو که هغه مالی نظام ته چې د اسلام په ښوونه، زکات او خیراتونو باندې بنا شوی وي نظر وکړو، په هغې کې کرم، سخاوت، قرباني، ورورولي، صبر، صله رحمي، ځواني او نور نیک صفتونه راټوکوي. تر کومه چې یو انسان خپل مالی چارې او د اسلام په بنسټ برابر وي، په دغه لار روان وي، د هغه په تن کې پورتني صفتونه لا ځواکمن او منګولې ښخوي. که له یو چا څخه پوښتنه وشي چې بخل، حسد، د مال بندګي، تفوق، غوښتنې، تنګ نظري او د زړه څخوالی څه ډول صفتونه دي، سمدستي به ځواب کې وایي چې دا ناوړه صفتونه دي. د انسان سره د هغه شتون نامناسب او بد اخلاقي بولي. په نړۍ کې به داسې څوک پیدا نه شي چې هغه د پورتني صفتونه ښه وګڼي، بلکې د هر انسان خصوصا مسلمان له هغو څخه نفرت لري. نو کله چې هر انسان په دې فکر وي، نو بیا هغه ته نه ښایي چې سود ته مخه کړي، څو د ده په تن او زړه کې بخل او نور رذیله صفتونه راونټوکوي. دکتور سید جان لیکي، سود د افرادو، کورنۍ او ټولنو څخه شفقت، کومک او ورورولي له منځه بیایي او د انسان د کبر، غرور او تفوق غوښتنې عامل جوړیږي. په نړۍ کې حکومتونه د دې په هڅه او هاند کې دي چې د ظلم، تیري او د بېعدالتۍ مخه ونیسي. خو سود چې کوم ظلم او بېعدالتي رامنځته کوي، د نورو حق خوړل کیږي او ثروت یوازې د څو بد اخلاقو په واک کې پاتې کیږي. په نورو باندې ځان پورته ګڼي او مساکین او فقیران تر پښو لاندې کوي. د دې ناخوالو مخه نه نیسي او نه یې د ناخوالو ته پاملرنه شته او نه هم ورته پلان لري. د سود ټولنیز زیانونه. څرنګه چې د صالحې، نیکمرغې او پر عدالت ولاړې ټولنې بنسټ پر شفقت، رحم، مساعدت او مرسته کولو باندې بنا ده، نو کله چې د ټولنې څخه عدالت، مرسته، ترحم او مهرباني کډه وکړي، پس دغه ډول ټولنې له تزلزل ستر خطر سره مخ کیږي، ځکه چې د هغې غوښتلې او مطمئنې پښې ګوډېږي او یا ماتیږي او ټولنه د عدالت او ترحم له جادې څخه بیرون وځي. دا ځکه چې د ټولنې ځینې کسان د ټولنیز مصلحت پر خلاف حرکت کوي او د نورو حقوق تر پښو لاندې کوي، یو د بل سره مرسته، کومک او مساعدت نه کوي. که چیرې په ټولنه کې ترحم، مهرباني او ټولنیز عدالت حکم کوونکي وي، د ټولنې د افرادو ترمنځ کومک، مرسته او مساعدت شتون ولري او د هغوی په منځ کې د کرم او سخاوت روحیه ژوندۍ وي، پس هرومرو که د ټولنې یو تن اړین او فقیر شي، نو د ټولنې بل غړی هغه ته د کومک او مرستې لاس ورکوي او له هغه سره مالی کومک کوي، چې دغه ډول چلند او روحیه د افرادو ترمنځ مینه او عاطفه راټوکوي، د هغوی رابطه یو او بل ته نږدې کیږي او بالاخره د ټولنې د غښتلي کېدو لامل ګرځي او د ټوټه ټوټه کېدو او تصادم مخنیوی کوي. سود خوړونکي په خپل ځان کې دومره مغرور وي چې یو چا ته حسنه قرض نه ورکوي. هغه په دې فکر کې وي چې روپۍ په حسنه قرض کې ورکوم، ولې یو مالدار ته په ګټه نه ورکوم، څو په کور کښېنم او پرته له کوم تکلیف او زحمت څخه ګټه په لاس راوړم. د دې فکر او نظریې پر اساس که د یو چا په کور کې مړی پروت وي او د مړي وارث د کفن او تجهیز روپۍ ونه لري، او یا د سود خوړونکي کوم خپل نږدې دوست د مرګ په انتظار او ځنکدن په حالت کې وي او دوست یې ورڅخه روپۍ قرض وغواړي، نو دغه سود کوونکی
روپۍ ورته نه ورکوي او که یې ورکړي بیا هم له هغه څخه سود اخلي او دوستي ورورولي او اسلامي قوانین ټول تر پښو لاندې کوي. یوازې د ده په نزد روپۍ د منلو وړ دي او بس چې په پایله کې د دوستۍ رابطه په بغض او کینې بدلیږي چې دغه ټوله بد اخلاقي او ټولنیز فسادونه د سود ونې میوه ده. که موږ وغواړو چې د دې ناولې او بدې پدیدې مخه ونیسو نو په ګډه باید د همت مټې راونغاړو او د دغه ناولې ونې ریښې پرې کړو او ټولنه د سود د ناوړه اغېزو څخه خلاصه کړو. د سود اقتصادي زیانونه: هغه اقتصادي پرمختګ ډیر خوند لري کوم چې د اسلام له ښوونو سره سمون ولري. خلک پکې برخه او سهیم اوسیږي چې ګټه خپله ګټه وګړي او زیان او ضرر خپل ضرر وګړي، یعنې په نقص او ګټه کې شریک وي. دا چې په روبوي معاملاتو کې هر څوک د خپل ځان ترقي غواړي، یوازې د خپل ځان لپاره مال راټولوي، د نورو ترقۍ ته هیڅ پام نه وي. د دې لپاره چې د دوستۍ او د کومک رابطه یو له بل سره ټینګه کړي، د ځانځانۍ او تیري رابطه غوره کړي. نو ځکه خو د روبوي یعنې سودي معاملاتو له امله پر اقتصاد باندې ناوړه اغېزې کوي چې ځینې یې په دې مقاله کې راوړو. الف: د تولید کچه کمیږي. که په یوه ټولنه کې سودي نظام رایج وي، په هغې کې د تولید درجه راښکته کیږي، یعنې فابریکې، شرکتونه او نورې تولیدي موسسې له تولید څخه لاس اخلي. سرمایه داران خپلې سرمایې په سودي بانکونو کې اچوي، د تجارت او صنعت څخه لاس اخلي. دا ځکه چې دوی سره د مطلقې ګټې وعده شوي او دوی ته فریب ورکړل شوی چې خپله سرمایه له خطر څخه وساتي. د معاصرې سرمایه دارۍ اقتصاد پول لیوارد کنیز وایي د سودي معاملاتو زیاتوالی او تولیدي فابریکې په ټپه ودروي، ځکه چې سرمایهدار د تضمین شوې ګټې په مقابل کې سرمایه ورکوي. زیاتې سرمایې کنګل کیږي. که چیرې د ټولنې خلک خپلې سرمایې په کار واچوي، زیاتو خلکو ته د کار زمینه مساعده کیږي. خو کله چې سرمایه درلودونکي د خپلې سرمایې د زیات سود په انتظار ده نو خپله سرمایه ساتي، نو په دې صورت کې کنګل کیږي. د کار او کسب مخه ونیول شي، چاته کار نه پیدا کیږي. د افرادو د تنبلۍ او سستۍ عامل جوړیږي. دا چې یو څوک خپله سرمایه یو چاته د دې لپاره ورکړي چې هغه به درته په میاشت او یا کال کې دومره فیصدي ګټه ورکوي، نو دغه شخص کار نه کوي، ځکه چې تیاره ګټه اخلي، په کور ناست وي او سود خوري. په پایله کې خلک د سود لور ته مخه کوي او کار ته یې ملا نه ټیټېږي، مفت خوره مخته شي. په سودي نظام کې کوچنی سوداګر شکست خوري او له تجارت څخه یې زړه سړېږي، ځکه چې غټو سوداګرو ته قرض ورکول کیږي، کوچنۍ سوداګرو ته قرض نه ورکول کیږي. غټ سوداګر ملاتړ لري او که څه هم غټ سوداګر بیرونی طرحې نه لري. که چیرې د نړۍ ځینې هېوادونو ته وکتل شي، د هغوی د اقتصادي توسعې او رشد عامل کوچنۍ صنایع دي، خو په سودي نظام کې دغه کوچنۍ صنایع کوم چې د اقتصاد لپاره مثمر او مفید واقع کیږي، له ځنډ او ماتې سره مخ کیږي. که څه هم دوی د ټولنې لپاره ډیر ګټور دي، خو غټو سوداګرو سره رقابت نشي کولی. حل لاره: الله تعالی مسلمانانو ته ډیر زیات خام مواد ور په برخه کړي دي، خو بیا هم که د مسلمانانو اقتصاد کمزوری وي او یا کمزوری کیږي، د دې کمزورتیا تور ده هیڅکله په اسلامي اقتصاد نشي ښودل کېدی، ځکه چې اسلامي امت او د اسلامي نړۍ واکمنان له اسلامي سیاست او اسلامي اقتصاد نظام څخه لرې پاتې شوي. وړاندیزونه: اسلامي حکومت باید د اسلامي بانکونو د نظام زمینه مساعده کړي. دویم: اسلامي حکومت باید د اسلامي اقتصاد پوهانو یو کمیسیون ترتیب کړي څو هغوی د اسلامي بانکونو نظام طرحه جوړه او په عملي بڼه تطبیق کړي. دریم: اسلامي حکومت باید د سودي نظام مخنیوی وکړي ځکه سود حرام دی. څلورم: اسلامي حکومت باید اسلامي بانکونو ته رشد او ترقي ورکړي. په هیواد کې چې کوم خصوصي بانکونه فعالیت کوي، د هغوی څارنه دې وخت په وخت وشي څو سودي معاملات سر ته ونه رسوي. دا اوس زموږ د نن ورځې موضوع په هکله معلومات. هیله لرم چې د پام وړ مو ګرځېدلي وي او څه مو په ذهن کې اضافه شوي وي. بیا ښې اشارې ښه وه.